2 شپې ځان سره یادې ساته په ذهن کې یوه شپه چې ته د دې بچو سره تېرې ملګرو سره تېرې او سم خوشحاله او پیسې کته پیسې بره دنیا مې دومره وګټله دومره راپاتې شوه کلي ته به په پلانې ورځ ځم په پلانې تاریخ ځم پلانې ځای کې مې ځمکه واخېسته او هغه باندې به کور جوړو واده مې سبا دی او پروګرام بل سبا دی دا یوه شپه ده دویمه شپه د مړو په منځ کې غلی به پروت دی ظاهري به غلی الله عالم چې په قبر کې به دننه سي دا به په هغه ټیم بیا پته لګي سبحان الله دې خبرې ته ما سوچ کړی تاسو به هم سوچ کړی انشاءالله دا دنیا دومره زر ختمیږي دومره زر یو اعلان موږ به لاکو کې خو جومات کې اعلان کوي که نه الله مو بخه پلانې هم مړله د یو اعلان نه د مرګ د قبره پورې چې کوم سفر دی د ګنټې نه هم کم وي هلکه خاوره پرې راواچوه ته دغه لرګي راوړه پلانې راوړه سلیپر راوړه هلکه داسې دغه شان وینځه اوچتې که دې خوا یې که اخوا یې که قصه ختمه صبر ورته وکړي دا ملک و صبر ته ضرورت نشي کوزوی خبره ته صبر ورته وکړي دا عالم و نیک سړی و بیانونه به یې کول دیني بیانو پرېږده کوزوی قبر ته صبر ورته وکړه مجاهد دی قبر ته یې کوزوه صبر ورته وکړه مالدار یې قبر ته یې کوز که صبر وکړه واړه واړه بچي به یې ژاړي قبر ته یې کوز که صبر وکړه ښځه به یې ژاړي قبر ته یې کوز که صبر وکړه بوډۍ مور ورته دروازې کې ولاړه ده چې جنازې راوته د سترګو نه اوښکې روانې دي زما زوی چېرته وړي صبر وکړه دې ته لږ کښېنه قبر ته یې کوزوه رسول سلم وایي چې کله مړی وشي اسرعو بالجنازه دا جنازه زر زر وړئ سبحان الله چې قبر له ویسي یعنی دې خاورو اچولو کې نه بیلچې ته ضرورت شتي نه کشۍ ته ضرورت شتي په دې موټو کې په دې چونګونو سره دا قبر دله په یو څو منټه کې ډکوي ناشنا خبره چې ما ته اوس ته کومه کوله هغه دا ده دا دنیا دومره زر ختمیږي دومره زر ختمیږي چې ته څنګه مړ شوې که نه دا نوم د ته هم څوک نه یادوي دې ته چې ته سوچ کړی مړ شو مړی کوم ځای کې دی جي مړی مه وایه پلانې صیب وایه صیب مې به لرکوه مړی کوم ځای کې دی هغه مړی به څه ټیم راوباسي داسې مه وایه محترم سړی و مشر سړی و سپین ږیری و اخوا شه مړی راوباسه وي دا مړی قبر ته کوز کړې که دا مړی د دغه ځای نه راواله مړی د دې ځای نه که مړی دې نوم خو ته وایه که نه و یار څه دې تلي دي نوم ټیم له ته لا په دې سوچ کې چې ښځه به وي او بچي به وي او جیداد به وي دا هر څه ختمي دا نوم د ته هم څوک نه پرېږدي ستا دا نوم نه دی دا هم تا ته څوک نه پرېږدي نو یوه شپه دغه ده چې په تا باندې مرګ راشي او بیا روان شي د مړو طرف ته سبحان الله زنکدن په وخت کې 2 قسمه خلک الله یې تذکیره کړې په قرآن کې اولنی قسم الله سبحانه وتعالی څه وایي إن الذين قالوا ربنا الله يقينا هغه کسان چې دا خبره کړې ده چې رب زموږ الله دی ثم استقاموا عليه او به ژوند په هغې باندې تېر کړی تتنزل عليهم الملائكه الله وایي ملائک راکوزي کوم ټیم کې چې دنه ساخ تتنزل عليهم الملائکه وی ورته څه دي د غوږ کوله وکوي ألا تخافوا ولا تحزنوا ميريږئ په هغه څه باندې څه چې را روان دي او مخه په کېږي په هغه څه پسې چې دله پاتې شو ولې وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون او ملائکو ته وایي موږ تاله د هغه جنت زیری درکوو د څه چې الله لوز کړی خفه کېږه مه د شاته چې ستا د بچي دی الله به دوی حفاظت کوي د ستا د ښځه چې الله حفاظت کوي ځکه چې کله مور پلار نیکان دي الله وله بچي نه ضایع کوي واقعه د خضر علیه السلام تاسو ته یاد دی که نه خضر او د موسی علیه السلام ټول ته معلومه سوره د جمعې پورې موږ سوره کهف وایو په کې راځي نو په اخره کې هغه دیوال او خضر علیه السلام نیغ کو معلومه ده که نه معلومه ویښې کو دی دا اواز رو ده معلومه که نه معلومه ښه خضر علیه السلام دیوال روغ کو موسی علیه السلام ورته وایي ناشنا سړی دې بخیلانو له دیوالونه هم جوړوي هغوی موږ له مېلمستیا نه کوو ښه صفایي ورته ټوله دیوالونه جوړوي هغه ورته بیا وجې ذکر کړه چې د دې دیوال لاندې د 2 یتیمانانو خزانه پرته وه نو الله وغوښته چې